چې د مسلمان توبه چې ده دا په هغه وخت کې قبليږي چې څو پورې احوال د آخرت په د باندې منکشف شوي نه. بعض علما وایي چې د مسلمان سره خصوصی مراعات تی د پروردگار عالم چې په وخت د انکشاف کې هم الله عباس د توبې چې ده هغه د مسلمان قبلې. اوس ما تاسو ته عرض کولو چې توبه وایي څه شي ته. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التوبۃ الندامہ، توبه دی توای چې سړی په خپل ګناه باندې خپېمان شي. ګناه دې وکړو په ګناه باندې ګویا خپېمان شوې، دې ته توبه وایي. په دې باندې ډېر دلایل دي د قران او د حدیث پر رڼا کې. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم. او چرته خلق پکار دی چې دغه په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخه ته ورغلی دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنده کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخه نه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سلې کما شیخ نیم دا سټوالو مړی بلار روان دی نو بیا وسره کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغه ته السلام علیک وعلیک کړه دی دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباسم. هغه ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. اوس دې مقام باندې یو سوال دا واردی چې قتل چې دی دا حق العبد دی نو پر دې حق چې دی هغه خدای نه معاف کوي چې تر څو پورې هغه سړی ورته په خپله معافي نه نو په توبه باندې به ګویا قتل څنګه معاف شي. علماء لیکي چې دا بدارنګ معاف کیږي چې الله وغواړي د چا د توبې قبلول نو دغه ستا باندې چې د چا حق دی دته به په جنت کې یو ځای وښیي. دی به تقاضا وکړي چې یا الله دا ځای مال راکړه نو الله به ورته فرمایي چې دا ځای به هله درکم چې دې سړي ته معافي وکړي.
نو دی به وایي چې یا الله ما معاف کړی دی خو ما له دغه ځای راکړه. الله به دا رنګ جوړ کړي سړي دپاره او دی به پرې معاف کړي.